باچا خان بابا په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې وایي چې دا څه وجه وه چې پښتنو غټ غټ ریاستونه جوړولی شو خو ټینګولی یې نه شو. بیا وایي چې د دې یو دوه اهمې وجې وي، یو دا چې د کرسۍ لالچ او د پیسې محبت. تاسو څه وینئ چې د کرسۍ دا نشه اوسني رهبرانو کې شته او که نشته، او د دې د وجې خدمت چې کوم مقصد دی نو هغه ورک شوی دی که نه دی؟ د کرسۍ نشه یقینا په مونږ کې شته. که مونږ تېر 40-50 کالو تاریخ وګورو نو د کرسۍ دپاره چې د ډېرې داسې ناندارې شوي چې زموږ تاریخ ورباندې بدرنګ دی. نو ظاهره خبر ده چې د کرسۍ نشه خو انتهایی ډېره ده، او دا معلومه خبر ده چې په یو لیډر کې یو رهبر کې د کرسۍ نشه وي هغه د قام خدمت نشي کولی.